چې یو سړی څه شي ته ګوري یا ګپ شپ لګوي د زنانه سره او د ده نه مني لاړه شي، نو آیا غسل پې لازم دی او که نه؟ یو مني تلی او یو مدي تلی، مزي هغه سپینو اوبو ته وایي چې سړي ته احساس هم د هغې د وتو نه کېږي. ما دې څه ښکاري چې دا روح د دغې تپوس کوي، ځکه چې سړی د خپلې زنانه سره ګپ شپ لګوي یا که داسې ولیاذ بالله چې ته یو فحش تصویر یا څه شي ته وګورې نو دا مزي اکثر د سړي نه ځي، نو د دې سره غسل نه لازمېږي، صرف اودس به کوي بیا او دغه ځای به وینځي په کوم ځای چې مزي لګېدلې ده او عورت به خپل وینځي. او که دی چې نه مني دې تلې ده، نو که دا مني دې تلي او سره د خونه خونې ترې اخیستی او مني ترې وتلي، نو بیا پې غسل څه دی؟ بیا پې غسل لازم دی. والله اعلم. دا مسله خو مخکې بیانه کړې ده بار بار چې د مزی په دې مسله کې الله سبحانه وتعالی د اسانتیا ورکړې ده چې په دې باندې صرف اوبه ونولې دا کافي ده. کوم ځای چې ته د ښکاره شو چې دغه ځای باندې د اوبه لګېدلي د مزی ده، نو په هغې صرف اوبه ونوله، دغه ځای څه شو؟ د صفا شو. وجه د هغې دا ده چې دا داسې مسله ده چې سړو ته ډېره راځي، او خصوصا هغه سړي ته ډېره راځي چې د هغه شهوت ډېر وي، هغه ته دا مسله ډېره راځي. نو که بار بار ورته سړی وي چې دا کپړه به نه چوړې او مږې به او ایس وینځي داسې وینځي، نو بیا به ورته خبره ګرانه شي. نو ځکه شریعت په دې کې دغه اسانتیا ورکړې ده. والله اعلم.